سلامونه ملګرو جوړ تکړه نن بیا د یو ملګری سره د یو څه موضوع لپاره خدای پاماني کوو ملګری او همکار دا د بي بي سي رادیو څانګه ده او دا زموږ همکار آصف معروف دی. آصف معروف وایي چې یاره یو څه موده آرام کوم. د ده عمر ته خو ګورئ دی د دې والا نه دی چې تقاعد شي، خو دی وایي چې زه به لږ آرام وکړم بیا به ګورو خدای مهربان دی. وایي دا د خبرونو نه ستړی شوی یم. نو ما ورته ویل چې وسړی دا خبرونه خو خوند کوي، له خلکو سره سړی راشه درشه کوي، خبرې کوي، ورسره تلیفون کې غږېږي، همداسې غږېږي. و یاره یو څه موده وایي ما ته لږ وخت راکوئ. نو څنګه چل دی؟ ستړی شوې که طبیعت دې ځي نه ځي؟ څنګه چل دی؟ والله ستړیا خبره نه ده، خو تقریبا ډېره موده شو چې لګیا کې کار کوم. څو کاله وشول؟ هغه وخت چې ما اول وار کمپیان انیس کې ولیکل او د هغې لیکنې نه ما ته پیسې پیدا کړې چې هغې واخله. کال 1940 واو ډېر مکتب کې و، تقریبا ماشوم و، یعنې تقریبا یعنې خلک ډېر خوښ یې نیم قرن وایي نیم قرن غوندې داسې و. نو نیم قرن مخکې څنګه د څه شي ژورنالیزم دې کاوه؟ والله هغه وخت چې ما اوله ور لیکنه مې کول کله چې مطبعې دولتي مې وړل د چاپ لپاره خوږ انتظار یعنې هغه مې ایستل چې کله به چاپ شي، دا چې چاپ کېدل نو بیا به ټکي ټکي مې لوستل. کله کله دوی یو شی غلط چاپ کړی وي، یعنې هغه باندې ډېر خفه کېدل. خو ډېر یو خوند پکې ډېر یو مزه و او هغه وخت ما داستانونه لیکل. یعنې اول زما کار داستان لیکل و، بیا مې لږ وروسته ژوندون مجلې ته مې ولیکل. خو ژوندون مجلې لکه نور لیکوالو غوندې هغه لوی صفحې کې نه چاپول، هلته یو صفحه و دوی جواب به نامه‌ها ستون کې چاپول. خو خیر بیا پس له هغې نه ما شوق د ژورنالیزم سره ډېر شو. یو وخت ما یو چا ته یو لیک ډېر ادبي لیک او هغه دومره ښکلی و چې هغه ورته ته باید لیکوال سې یا ژورنالیست سې. دا چې ما درته وویل دا زما په ذهن و. زه چې پوهنتون ته ورغلم نو زما اول انتخاب ژورنالیزم ته لاړم او ژورنالیزم نه څلور کاله چې تېر شو. ژورنالیزم کې بیا مینځ کې بیا زه ووتم، نو ملګری بابک احساس چې هغه هم انګلیسي کار کوي، دواړه بس یو چین ته لاړو، یو ورځپاڼه کې څه کوي. هلته چې ورغلو راځئ موږ سره کار وکړئ کله کله، او دا کار مو هغوی سره شروع کړ. بیا همالته پاتې سو، یو دوه درې کاله هلته مو کار وکړ. بیا یو مجله چاپ سو سباون په نامه، هغې کې ډېر مشهور مجله و، هغه د کورنیو مجله و. نو ظاهرترین مشري کول هغه سره مې کار کول، زه معاون وم. نو هغه کې زما شهرت کابل کې ډېر و، تقریبا ټول خلک مو پېژندل. یعنې یو وخت و هلته ډېر هغه وخت کې مثال ډېر نه و، ډېر محدود و. یعنې زه په ډېرو کمو ورځپاڼو کې یو زه په نوم و، ټول خلک مو پېژندل. بیا جنګونه سو، دا حالات راغی، ورغلم زه نو بي بي سي ته کله راغلی او دا څنګه دا غټ بدلون و ستا لپاره؟ زه چې یعنې ما ته ژورنالیزم دوه وارې ژوند راکړ. یو وار هغه چې زه پوهنتون نه چې فارغ شوم، یا باید عسکري ته تللی وای، جنګ مو کړی وای یا مهاجرت مو کړی وای، دواړه ما ته سخت و، ولې کورنۍ مو نه شو او دواړه جګړې غوندې وکړه. او دا یو چانس راغی چې که میډیا کې کار وکړو نو کېدای شي موږ ته یو تعجیل ورکړي، تعجیل په الف چې حمزه چې یعنې مهلت ورکړي. نو هغه ما ومنل. بیا مې سباون مجلې ته دغه شوم، لاړم، هم ژوند ښه و. پاکستان ته چې راغلم یو بل مجله مې هلته جوړ کړ، دوه مجلې، یو سحر مجله او یو مرجان، د هغې مدیر مسؤل وم. نو په دغه وخت کې د لیزدوسیت سره مې زما یو سلام علیک پیدا شوی کابل کې، هغه ما ته ویل چې بي بي سي سره کله کله مرکې وکړو. نو بي بي سي سره رابطه پیدا شو. بیا دوی د فارسي څانګه ما ته پیشنهاد وکړ چې موږ سره کار کوي، موږ هلته یو استډیو جوړوو. هلته پاکستان کې کار اسان نه و،
په افغانستان کې داسې وو چې دا سیاسي بدلونونه او احزاب او سمتي زباني قومي هر اختلاف و نو په دغه حالت کې ژورنالیست یا خبریال کېدل ډېر ګران مخکې مثلا نو داسې وو چې داسې یو لاسي بم فیوز هم په کش کړی یې په ځان په لاس دي همداسې ګرځې په کار کوي نو ډېر ګران کار و خو فضل خدای وسو او 2 کاله مې هلته تېر کړ بیا لندن ته راغلم یو تاریخ پروژه و تنین سره مې کار کاوه لندن ته څنګه راغلې کډوال شوې که د کار پیسې نه زه کار کډوال نه ورک پرمټ په اجازه راغلم او بیا وروسته یو کال وروسته دلته پروډیوسري جاب ماته پیدا شو فارسي څانګې ته نو بیا خپل کورنۍ مې راوړ یا بس همدلته مې شو ماشومان نو هغه وختو کې خو د افغانستان څانګه نه وه نه هغه وختو کې خو هغه وخت پښتو څانګه وو فارسي څانګه وو هغه وخت چې زه راغلم هغه وخت د دواړه څانګې یو ځای شوی وو او باخر مهم دا د پخیر چې ډېر خبرې وو هغه مې شو نو بیا زه فارسي څانګې کې پاتې شوم بیا ویب سایټ فارسي ویب سایټ راغی ویب سایټ ته لاړم بیا وروسته مو د افغانستان رادیو پښتو دري کې مې کار کول کابل ته لاړم د کابل دفتر مشري مې کول بیا تلویزیون راغی فارسي تلویزیون ته لاړم یو 2 کاله مې هلته کار وکړ بیا بېرته راغلم پښتو فارسي کې د دري رادیو مشري مې کول نو دغه بدلونونه خو معنا چې هم ډېر بدلونونه لیدلي دي دلته بي بي سي کې په دومره وخت کې څو کاله د مجموعاً شاوخوا تېر کړل بي بي سي سره بي بي سي کې 9 کاله شو 9 کاله نو خدای یو کال د نور هم صبر کړی و چې سم 3 کاله شپږیزه دی وهلی و د بیدل فارسي شاعر دی یو شعر دی وایي چې دا حرص چې دی دا هغه نه لري پای نه لري او ډېر شیانو ته چې موږ هڅه کوو چې په لاس راوړو هغې ته ضرورت نه لري اوس زه ګورم ماته باید 2 کاله مخکې تللی وای ولې چې دا سړی چې لږ زما په سن راځي یو ساعت اړتیا لري بل دا چې ځوانان باید راشي دوی ته باید ځای پیدا شي نو دا د هغه تجربه چې تا مخکې وښوله که نه چې بي بي سي ستا لپاره یو بیل مکتب و ډېر خلک دا خبره کوي چې بي بي سي یو ځان ته مکتب دی که نه ستا لپاره څه و بي بي سي کې ځانګړي څه و زه خو افغانستان کې میډیا کې ورځپاڼه کې په ډلې کې ډېرو ډلو کې مې کار کړی دی یعنې هلته که زه وایم چې څوک ما نه ده سانسور کړی دا به صحیح خبرې خو یو اجتماعي سانسور یو داسې یو حالت چې یا داسې وایم چې زه چې بي بي سي ته راغلم د دې ازادي بیان په معنا زه پوه شوم یا چې دلته موږ ویل چې بېطرف یو دغه بېطرفي معنا دلته زه پوه شوم چې دا څه معنا یا وایي په خبرو کې منصف اوسئ په قضاوت کې منصف اوسئ دا دلته زه پوه شوم یعنې ته د ځینو خلکو دغه خبره نه منې چې دوی وایي چې بي بي سي هم بېطرفه نه ده طرف کوي ستا په نظر نه کوي خو دا که داسې وایي چې کوم خبریال بي بي سي کې بېطرفي ونه کړي هغه بېل خبره ده خو بي بي سي په خپل هغه اصول کې هغه ګایډلاین کې هغه پروډیوسرانو ته خلکو چې دلته کار کوي هغې ته چې رهنما کتاب جوړ کړي هغه کې دا ده چې اصول که مراعات کړي دغه اصول دی چې بېطرفي قضاوت منصفانه وي توازن وي دقت وي دا شیان وي که څوک کله دا نقص کوي نو دا د بي بي سي هغه مشکل نه ده دا د هغه خپله خبریال یا خپله پروډیوسر په دغه 90 کلونو کې ستا په نظر هغه داسې مهم بدلونونه چې ستا اوس هم په یاد داسې مهم هغه د چا خبره داسې تاریخي هیډلاین چې ستا هغه ورځ چې کار ته راغلی هغه بل شی و زما زه چې افغانستان او لندن یاد کړم په مخ کې څه راغی زما په مخ کې دا راغی چې ظاهرشاه باندې کړو تاسو داود خان راغی ظاهرشاه هم شخصا ما لیدلی و داسې نه چې ورسره ناست لاره مې کړې وه په لاره کې تېرېدل ما ولیدل داود خان هم داسې موږ پېژندل کله چې داود خان وژل کېده هغه شپه زه ډېر خلک کودتا شو د ده په کور باندې بمبارد شو او د چپیانو حکومت راغی بیا د امین زموږ د کور مخکې د عبدالرحمن هغه باندې چې روسانو راغی هغه زما په مخ کې رسېد ما کتل چې څنګه د ده په کور باندې حمله کېده بیا روسان چې افغانستان ته راغی ټانکونه مې ولیدل خلک
بیا کابل کې مجاهدین خپل آفس کې دفتر کې ناست وم، د سبا مجله کې مجاهدین مطبعې ده یو راه ما د آفس ما ته پرېږده چې زه کور شم، ما ورسره دغه مقاومت وکړ، خو بیا یې واخیستل. بیا طالبان راغی، یو زه مزار کې وم چې طالبان راغی، مزار ښار یو نر هلته مزار کې وم. بیا وروسته امریکایان راغی، موږ کابل ته لاړو ولیدل. اول د عراق بیا کابل ته لاړو، بیا د جمهوریت راغی، ډیموکراتیک جمهوریت هلته یو منتخب جمهوریت راغی. بیا وروسته بیا طالبان راغی. دا ډېر لوی بدلونونه دي ما په ژوند کې راغی. تقریبا 11 یا 12 یا 13 لیډران رهبران راغلي. دغه دورې چې ته ټولې یادوې، داسې فکر وکړه چې ته په دا ټولو دورو کې د بي بي سي خبریال په کابل کې کومه دوره درته ډېره سخته ښکاري او کومه اسانه ښکاري؟ ولا هر دوره د کار لپاره هر دوره ډېر سخت و. مثلا یو وخت و چې طالبان کابل کې و، جمعیت او نور خلک شمال کې و. خبرونه چې موږ رپورټونه چې موږ کول عملاً په پېښور کې هم دلته نو هر یو غوښتل چې د دوی حقیقت هغه و چې د دوی په ګټه وي. نو یو څه چې داسې اخوا او دېخوا کېدل یا د دوی په ګټه نه و، نو دوی ملامتول چې دا سړی د شمالي ټلوالې خلک سړی دی. وروسته بیا دوی ویل چې دا د طالبانو سړی دی. وروسته دوی خو کمونیستان دي. حالانکه زه ټول ژوند کې په هېڅ ګوند کې نه وم، هېڅ پارټي کې زه نه وم، هېڅ طرف کې زه نه وم. زما پلار یو عسکر و او زه په دې بېطرفي مې ژوند کول. خو حالت داسې و چې دا بېپریتوب ډېر ګران و. زه چې چا ته وایي چې زه د چا سره نه یم، ډېر ګران و. د هر چا قضاوت افغانستان کې ډېر اسان و چې هر چا باندې یو دغه څه وایي موږ ورته ټاپه ولګوي، یو مهر ولري او درته وایي چې دا خلقي، دا پرچمي، دا اخواني، دا حزب اسلامي، دا طالب، دا افراطي، دا نه پوهېږم بل 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 بل. دا ډېر اسان خبره ده، ولې دا هلته حساب کتاب نشته. دغه ډېر ګران کار زموږ کې بي بي سي کې همدا و چې دا بېطرفي هم اسان و هم سخت و. د دوی توقعات بېل وو، ولې چې حقیقت له هر چا لپاره هغه و چې د ده په ګټه هغې نه چې بېل کېدل د ده په انتقاد چې راغی. ولې خو داسې هغه مطبوعاتي نظریات دا دي چې دوه یو دا دی چې باید ته د حکومتونو تر څنګ ودرېږي. حکومت وایي زه اقتدار لرم، ته که خبریال یې، که بهرنی یې، که داخلي یې، نو زما خبره مه منې، زما تر اطاعت لاندې کار کوي. او دلته په غرب کې وایي چې نه آزاد نړۍ وي، او دلته هم مشکلات شته. دلته هم ازادي داسې نه ده چې هر شی آزاد وي. خو یو دا چې اجتماعي مسؤلیت سره سړی که کار وکړي، اجتماعي مسؤلیت دا دی چې ته باید پوه شې چې زه خپل په دې دنده باندې، په خپل مسلک باندې، په خپل ژورنالیزم، په خبرو، په اطلاع رسنیو کې زه د چا پلوي ونه کړم، د چا نه پیسې وانه خلم، د چا نه مقام وانه خلم، د چا نه ونه یېرېږم. آزاد خپل خبر ورکړم. او آزاد خبر ورکړم څه معنا لري؟ په دې معنا ده چې خلکو ته حقایق بیان کړي چې خلک د هغې په رڼا باندې خپل ژوند. او که حقایق نه وي، نو مثلا یو چېرته به جنګ یې ته وایي چې نه، حکومت وایي چې دلته جنګ نه ده، سوله ده، خلک ځي هلته چې ځي ځان مړ کوي، ماشومان مړ کوي. متل دی وایي درواغ و مزل لنډ یې غم لري. حقایق ووایي چې یا دلته مه راځه، ګوره دلته ماین دی، دلته جنګ دی، دلته دوه طرف دی، دلته ته راځئ ژوند دې کوه. یعنې مثال وایم، همداسې هر شی نور. دلته خو تا ډېر کارونه وکړل، مثلا پروډیوسر وې، پریزنټر وې، نه پوهېږم وړاندې کوونکی وې، د پروګرامونو جوړونکی وې، ایډیټر وې، چې مثلا یو ټیم دې لاره د هغه مشري دې کوله. اخري وظیفه خو دې همدغه د دري د راډیو مشري وه. کوم کار تا ته ډېر په زړه پورې و او خوند یې اخیسته، او کوم کار سره لانجمن وې؟ زما ډېر عمر په مدیریت تېر شو. خو زما لپاره ډېر خوندور کار دا فیچري کارونه وو چې موږ کیسې جوړول، مرکې مې کول، هغه مرکې باندې مې پروګرامونه جوړول. او هغه مثلا یو پروګرام و چې بي بي سي سټنډرډ دا و چې 2 ورځې 3 ورځې دغه پروګرام نیم ساعت دی کوم. ما 15 ورځې 14 ورځې خپل رخصتي مې په هغه باندې لګول. یا کله یو چېرته به تلم رخصتۍ لپاره، یو
چا مې پیدا کړ چې خبرې خلک سړی دی هغه سره مې خبرې کول هغه باندې یې پروګرام جوړول هغه چې مې اورېدل بیا اورېدل هغه کې بیا مې ډېر داسې ګډوي عناصر اضافه کول نو هغه چې بیا کول ډېر خوند یعنې ستړي کوونکي نو خوند به یې اخیست یو وسعتیا څه وایي دا فارسی کې موږ وایي چې یو آرامش احساس آرامش یو داسې یو احساس ماته راکول هغه د ماته ډېر ګران ډېر خوندور کار او ګران کار هغه دا و چې څنګه دا دې حالاتو کې سړی دا خبرونه بالانس کړي ولې چې یو حالات چې اوس مثلا افغانستان کې دی یو خبر دی یو خانه راځي یو خبر له بل خانه راځي ته نه پوهېږي دا خبر جعلي خبر ده اصلي خبر ده یو خبر راځي چې وایي دا مخکې څو ورځې مخکې یو خبر و چې کورونو کابل کې کورونه ویرانې دي رانوي چې په نقشه نه دی یا صفایي نه دی یا بل دا ساده خبره ده چې دا خبر ته ورکړي چې بیا افغانستان ته ورشي ګوري چې نه شاید بل خبره ده هغه شی چې تا اورېدلی دی داسې نه ده چې یو څوک د یو چا په ضد یو اقدام کوي هغه یو خپل اصولي کار لري هغه اصولي کار هم آیا اوس وخت دی که نه دی او په دې وخت کې چې هغه سړی چې کور له لاسه وځي چیرې ځي یعنې دغه بالانس کول دا بالانس کول څومره سخت دي ځکه خلک خبر غواړي له تا نه که نه ته غواړې چې خبر زر ورکړې چې اول شي او د اول ورکولو یا د زر خبر یا د بیړې خبر بیا تاوان یې دی چې کیدای شي هغه درواغ وکړي که زه درته یو خبره وایم چې زما وس په دې وروستیو کلو نه رسېدلی او یو علت چې ما داوطلبانه د دې کار نه ځم دا چې ژورنالیزم اوس ډېر ګران دی هرچند چې اوس ژورنالستان ډېر دي ټول نړۍ ژورنالیست دي ټول اصل شهروند ژورنالیست شهروند چې هر خلک لکه چې تم کوي که نه ده ژورنالیستان ډېر دي خبر ډېر دي اطلاع ډېر دي که ته داسې خبر ورکړې چې چا درنه خفه نه شي او حقیقت هم ورک نه شي او خلک په تیاره کې ته وانه چوي دا ډېر دا مخکې د دغه خبره وکړه دا فیچرونه معنا دا چې دغه اوږده پروګرامونه به دې جوړول که نه په دې کې داسې چې درته یاد دي مثلا کوم پروګرامونه دي چې هغه فکر کوي ډېر په زړه پورې و تا ته تقریبا یو ډېر پروګرامونه زما ته شفاهي تاریخ کې دی یو خو هغه ظاهر تبلیغ صاحب چې پروګرامونه جوړ کړی و افغانستان د قدر هغه ماته ډېر یو داسې موډل و چې هغه یو لارښوونه ماته وکړه چې هغه ډېر خپله ښه پروډیوسر و ډېر ښه پروګرام یې داسې مدیریت کړ چې ښه توګه دغه یو څه مدت یعنې تاسو هم ورسره سره په دې پروګرامونو جوړولو کې اصلي کار خو د هغه و خو زه کله کله ما ورسره مرستې کول او د مرکې مې راټولول خو اصلي کار ټول ابتکار او فکر او د پروګرام لیکل او پروډیوسري او ټول شیان خپله د امین صاحب بیا نو هغه ما ته یو لاره وښودل چې زه بیا نورو شاخو پسې لاړم چې هنر او ادبیات او فرهنګ هنرمند آوازخوانانو سره او لیکوالو سره شاعرانو سره دوی سره مې خبرې کول هغې باندې مې پروګرامونه جوړول ولا ټولې خوندور وو ټولې شته ارشیف کې داسې کوم پلان نه لري چې له دغو نه یو کتاب جوړ کړي مثلا یو لوی پروګرامونه دا ټول سره راټول کړي اوس ډیجیټل وخت کې د کتاب وخت لږ هغه ده چې کتاب خپل ارزښت لري ډیجیټل میډیا راغلی کېدای شي هغې باندې پاډکاسټونه جوړ شي یا خپله بي بي سي هغه پاډکاسټونه واچوي یا چیرې چې خلک واوري یا زه به دا کار وکړم کتاب باندې هم کېدای شي چې سړی ولیکي چې کتاب څوک لیکي یو زموږ د مخکې یو لیکوال د نوم یې نه اخلم یو کتاب یې ډېر په سختۍ ژباړل 3000 صفحې و که څومره و چې دا باندې کار وکړ څومره پیسې ولګول بیا یو کتاب دلته چې کابل ته څومره کتاب د دې خرڅوي و 3 سره داسې کوم شی فکر کوي چې نه دی دی کړی او کاشکې دغه کار دی کړی و هغه بل شی که ډېر دي که څنګه نه والا که یو شی زه وایم دا دی چې زما ډېر شوق و چې موسیقي زده کړم پیانو یا رباب یو شی دغه نه شو
دا د بي بي سي له شوق لاسه ډېر و. وخت نه و دا وخت او شوق ډېر و خو هغه ډېر ریاضي غواړي ډېر ریاضت غواړي او ډېر خپل ریاضي دی ریاضت هم غواړي او خپل ریاضي دی او کله کله چې د ساده هنرمندان خلک یو طبله نواز دی که نه یو اخري پوښتنه د دې ځای نه خو زه اوس نه درېږې له موږ سره 10 کاله دې پوره نه کړ یو کال کم 10 شو که نه نو څه شي غواړې چې وکړې پلان دی زما ډېر شوق دی چې ټریننګ وکړم نورو خلکو ته روزنه ورکړې په همدې ژورنالیزم برخه کې د ژورنالیزم کې هر ډول چې وي دغه باندې لګیا یم ځان ته دغه پیدا کړم شاګردان پیدا کړم دلته افغانستان ته ځې افغانستان کې دلته آنلاین اوس هر شی د دې لارم کې دغه شوق دی که دا وشي د ذهن ورسره مشغول دي خو داسې معلومیږي د زما مینوال تا ګوري له نږدې نه ستا څېره چې ګوري هېڅ داسې نه معلومیږي چې تا به تقاعد کړی د دې لپاره د دې حوصله لري چې شاګردان وروزې حوصله شته که نه شته خو ولې اوس ځان ته ګورم د کار نه زه ستړی نه وم خو کار چې کله ګران شي یو څه ستړتیا هم راځي که نه که زه هر څه وایم چې زه ځوان یم زما څېره داسې نه ده په دننه سړی ستړی کېږي آصف معروف ما ته ویل مخکې په مرکې نه مخکې وایي دري به خبرې وکړو زه به دري غږېږم ته پښتو غږېږه هغه نامه خدای بیخي دا ټوله مرکه په پښتو خلاصه شو نو د ده دا کمال هم دی دا دی خپله مو وکړو دی اصلا د دري برخې کې مسؤلیت لري خو ما او دی عادت یې په پښتو غږېږو او د دې نه جالبه دا ده چې زما هم دري زده ده خو خیر دا مرکه دې په پښتو وي تا ته کامیابي غواړم خوشحاله اوسې ژوندی دی او ښه ژوند او ارام ژوند درته غواړم خیر ببیني تشکر زنده باشی